ننګرهار کې روغتیا پالان د غاښونو د پاکوالي او ساتنې پر ارزښت ټینګار کوي او له خلکو غواړي چې د خولې روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي. د غاښونو یو تن ډاکټر علي محمد سلامزی وایي غاښونه د هاضمي سیستم انسان ښکلا او خبرو لپاره ارزښتناکه برخه ده چې خرابوالی یوازې د خولې ستونزه نه بلکې د بدن پر عمومي روغتیا اغیز لري او د ځینو نورو ناروغیو رامنځته کېدو سبب هم ګرځي. زیاتره زموږ ستاسو هیوادوال چې دی دا چې کړېږي زورېږي هغه اصل کې غاښونه نشته یا غاښونه ضعیفه دي یا غاښونه د مختلفو امراضو ښکار کوي. حتی موږ ته داسې مریضان راځي چې کلونه په یو طرف خوراک نه کوي یا په 2 غاښونو یا په 3 غاښونو خوراک کوي. تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به غذا څنګه معده کړي، هغه به څنګه بیا هضمېدو کې رول لري. کله چې هغه ځي معدې ته د معدې زور 2 چنده کېږي، په معده فشار راځي. کله چې معده باندې فشار راځي بالاخره هغه انرژي چې موږ غواړو، کوم ویټامینونه چې موږ غواړو، کوم مثبت شیان چې موږ بدن ته فایده کوي هغه چې موږ غواړو هغه نه رامنځته کېږي او بالاخره زموږ بدن ضعیف کېږي او د مختلفو ناروغیو ښکار کوي. ډاکټر سلامزی د غاښونو منظم برس کول، د خوږو خوړو کم استعمال، د خولې پاک ساتل او وخت پر وخت د غاښونو معاینه هغه لارې بولي چې د غاښونو د ناروغیو مخه پرې نیول کېدای شي. نو غاښونه باید په شاوروز کې 2 ځل برس شي، بالخصوص د شپې د ویده کېدو په وخت کې. د دې بر علاوه زموږ ستاسو په محیط کې بدبختانه خواړه چې دي غذایي رژیم چې دا صحیح نه دی. د انسان لپاره ښه خواړه پکار دي، بالخصوص د اطفالو لپاره، ماشومان چې غټېږي د هغې د ودې لپاره، بالخصوص د غاښونو د ودې لپاره، د غاښونو د مقاومت لپاره چې غاښونه ښه وساتل شي ښه خواړه پکار دي. ښه خواړه زموږ ستاسو مثلا د غاښونو لپاره چې کلسیم پکار دي، فاسفورس پکار دي، ویټامین ډي پکار دي. د هغې چې کوم منابع دي هغه باید موږ په ښه ډول سره استعمال کړو تر څو زموږ ستاسو بدن د دغه شیانو څخه پر انرژي شي او زموږ غاښونه مضبوط شي. د غاښونو یو ناروغ نجیب الله وایي غاښونو له ساتنې سره بې پروایي جدي ستونزې رامنځته کوي او دی د دې ناروغۍ له سختو اغېزو سره مخامخ شوی دی. د انسان لپاره د غاښونه ډېر یو قیمتي چیز دی ځکه چې هر څه خوري ورسره دې سره په عذابېږي سړی یا یخ اوبه څښي مثلا یا نور څه کلک شیان خوري. نو ډېر بهتره خبره دا ده چې غاښونو سره ډېر احتیاط وشي تر څو غاښونه باید جوړ وي د هر وخت دپاره. نو غاښ خلکو ته بادي شی ښکاري خو دې د لاسه ټول وجود حتی اعصاب او ټول وجود ورسره نارامه وي، دردونه یې بس ډېر سړی په عذاب وي غاښونو سره. روغتیا پالان غذایي رژیم کې په هغو خوړو هم ټینګار کوي چې د غاښونو خوندیتوب لپاره کافي ویټامینونه ولري.